افغان اتلانو تېره ورځ د کرکټ نړیوالې شورا د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د غوره چمتووالي په موخه خپل تمرینات ترسره کړل. د دغو سترو سیالیو په ترڅ کې به افغان اتلان د راتلونکي جمعې په ورځ د خپلې لومړۍ لوبې په موخه د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته کښته سي. د بشیر احمد افغان او خلیل احمد دپاره تازه د خوشحالۍ خبر. هندي رسنیو د بي بي سي ایمل پسرلي ته ویلي دی چې د افغانستان دوه تنکي تیز بالران بشیر احمد افغان او خلیل احمد د ام آر اف په نامه د فاسټ بالینګ مشهورې روزنیزې اکاډمۍ منلې دي چې روزنه ورکړي. دا کار یې د افغان کرکټ بورډ سره په همغږۍ کړی دی. البته د لوبغاړو انتخاب دغه روزنیزه اکاډمي کوي چې عموما په نړۍ کې ډیرو محدودو زلمیو لوبغاړو ته سکالرشپ ورکوي. خو د دغو افغان لوبغاړو له انتخاب وروسته اوس د دوی د ویزو خبره لا پاته ده. که ویزې ورکړل سي نو روزنې ته به ورځي. بهترین کار دی په دغه اکاډمي کې د نړۍ ځینې مشهور او وتلي بالران روزل سوي دي لکه د استرالیا ګلین مګرا او دینیس لیلی، د هند سرینا، تیرپان پټان، ظهیر خان، منا پټیل او ځینې نور وه. افغان اتلانو عظمت الله عمرزي او رحمان الله ګربز د تیر کال د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د غوره لوبډلې او راشد خان د شل ورځو نړیوالو سیالیو د غوره لوبډلې د غړیتوب لرونکو لوبغاړو اړوند خولۍ ترلاسه کړې. سربیره پر دې ځوان الراونډر عظمت الله عمرزي د تیر کال د یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. درې واړو افغان لوبغاړو ته دې ډیر مبارک وي.